محترم اوریدونکو دا کیسټ د فضل قیوم استاد په اواز ډکېږي. دا د نظیم او د سلیم قصه ده. دا به تاسو ته په دغه دوو دوکانونو کې میلاویږي. ګل کریم او حضرت کریم 1 نمبر دکان، مامور خان به پکې ناست دي. مقرب او ګل کریم 10 نمبر دکان، سید نبی به پکې ناست دي. فرمایش د جانس او فاطمه احمد رسب. فرمایش کوونکی دی حاجی لازر خان نو کراچۍ نه، غنی خان فرمایش کوونکی، اکبر خان او سالار فرمایش کوي د کراچۍ نه. نن می بیا په جړا دواړه سترګې سرې شوې، را په یادې هغه تېرې زمانې شوې، او د زړګي په باغچو زما خزان دی، او رودو ښکومې په مخ باندې روان دی. غمونو په شربت کې سواورا د سلیم او نظیم خان دا خوشحالي په دې کې نشته د هرمان دا دا سلیم او نظیم دواړه یاران زلې د باله کستوري د اسمان زما ورور نه وږي د دې کلینو او لی مرکز د هر سړي نوې دی. خبر دے هر یو ځوان د سلیم هلکو مشر زی د پلار دې پقام صاحبزاده واوره ګفتار په کال کې نور نونه ماشومانو سلیم خان د ډلې وخت نه سلیم خان د لاو د وخت نه غریبانو ټول غمونه با په سرو د سلیم د لسما پورې کړې و تعلیم زما رور د بابو د ماجر یو ډیپو دراشن چې خبر کې حکومت لور کولو چې خرچه به حکومت لور کولا د ماجرو په کورونو به ویشلا او دا ماجر د سلیم خان ډېر خوشاله په هر وخت برات له د خپل د هر چا سره یې مینا محبت خدای ورکړی دی غلط لړی عزت صفت دې کوم د سلیم زمارو بیان واوره د نظیم دا نظیم خلق په قام باندې زرګرو او خاندان و
د نظم ملک یارانو خوشحالي په نصیب نشي د خوارانو یو ورځ نظم روان شي خپل کوره د سلیم دکان ته لاړ زما وروره ورته ویل چې سلیمه شه خبر نو او دشمنان را پورې خاندي د روبر جما شلو واړه د سړه غاټ راوستل دواړه
شو په موټر کې ما سوتنو چې دې په شپې خبر کې او دا یاران چې ګاڼه کش په بازار کې نو او ټیکټونه واغستلو په تلوار محترم اوریدونکو دکانونو پتې مه هېروئ چې سخاني نه شاته الفیاض مارکېټ لاندې چې دوه دکانه دي د یو نمبر 10 دی او د بل 1 دی چې انس خان او خان مقرب خان سره به ملاوېږي چې دکان باندې سید نبي ناست دی دویم دکان اول کې چې ګرځېدل په خوشحالۍ او ټیکټونه واغستل نو د کراچۍ خدایا او شپه یې وکړله په سره کې د خیبر او دی به ګاډي ته وځي سبا سهار نو شپه یې تېره کړه یارانو چې سهار شه او د نظم هلک د خوب را بیدار شه او حلیم را کو مزه کوه بیان او بیا د خوب راوچت سلیم خان راوي بیا قصه شروع کا د غمونو سپینې مالګې دوروي په پرهرونو د غمونو نه بې غمه یو حلا دی په دنیا کې هر انسان غمله پیدا دی او سر وخت یې ودواړه ووتل سټېشن ته نو او نظیم خان او سلیم خان د بل وطن ته دویم دکان کې فاطمه احمد خان او معلم هلک به ناست دي معلم سره به ملاوېږي واړه کېنه سوامي کېنه سلطان او لنډه دا ده چې روان شو او په رفتار او دویمه ورځ چې شوه دې کوش کراچۍ کې او خپل پردو به یادول په ناوګۍ کې دوی د مخکې نه هم اسمري وزې وه بېلابېل درته قایم اندازې وه دا وزې ول راوړې وې دا وزې ول راوړې وې شیرخانه ډېر خوشحاله و سلیم و نظیم خان هغه ورځو کې صحیح نه کېده کار دې وزې ته و دې ناست په انتظار او دې څو ورځې کراچۍ چې کله تېرې خبر نه یې ما چې لګې کډېرې بیا شیرخان له تیارې کړه ټیکټونه نو او لنډه دا چې داسې کېنول ګلونه هر سړی چې بل وطن ته په خفګان کې او دواړه کوشو په سعودي عربستان کې او دې کور نه چې بهر راووتل او یو ټیکسي والا د لاس ته ونیول او ورته ویلې هې یارانو ځئ به چېرته او زه به ورسم صحیح تاسو هغه درته نظم ویلې چې مونږ ته نشته پته نظم ویلې چې مونږ ته نشته پته د پښتون د ډېرې مونږ ته ښایه پته مونږ ناشته یې راته نشته معلومات او هاسې نه چې راته جوړ شي او څه فساد او دې ټیکسي والا ویل مه خفه کېږئ تاسو دواړه زما ګاډي ته راخېږئ او زه به ورسوم ډېرې ته د مدد او هغه کېږي چې راضي شي قدرت
شو سلیم او نظیم خان او سار وختي ور لراغه یو بدو او خدای دې غرقي د غزيو د کدونا او دې ته ویلې کې دای راسته کوي نو سلو په دل د کوم راسته دینو د سحر نماز ګر کوی کار دې زما کور د څوا سر د کار نه باندې که په شي حل د بیر ته بم راوړم مزدوري راسته کوي قدر نظم سلیم ویلې نظم تنا چاري دا هي نظم ورسوزو به مجبوري ده په جلسي کې ورسکه ناست ځانانا دی به دکړو د هرج نرانا دا سوای دوا سر د کار نه بانا پورا سلیم ګل حجمي کې کرفتار حالته پوسټ بیا سلیم نظم خان او حالته پوسټ بیا سلیم نظم خان او په چوپړو کې اوسېدل بدوان یو مکان دلته نو جزیره او سړی سره پسند کې پورا تیرا او ټول بدوان په دغه ځای کې بدمعشانو د سړي زوی پکې نو زناورانو بیا سلیم او نظیم هلته کوم کار دا بدوبا ورته ناست په قرار په هر وخت کې به سړی ډوډۍ وروړلې د سلیم او نظیم خان تیرې د سلیم او نظیم خان تیرېدلې د ډوډۍ سبې او د ډوډۍ سبې تودې اوبه وروړلې داسې وخت یې په خوارانو تېرولې دې بدوبا هم پیسې نه ورکولې او شامدان به په سړی ډوډۍ خوړلې سلیم خان او نظیم خان باندې سخت او په
مې په سر وه مردار ډاکټر فضل قیوم استاد دغسې دا د یو ګزار څه پرېوتو په ځمکه او ډېر کتاب مې دغه بل او ورکول او د یوه ګزار څه دواړه مړه شو تور مخونه دواړه پرېوته قرار سلیم خان رانه ډېر زخمي کړی په سرو وینو باندې سرور زما یار لنډه دا د سلیم خان را په شا او فریادونه به کول هغه خوار نظیم هیلې هغه ځای نه را روان شو خوشي دی و ډېر جدا و د بازار په میدان کې موږ ډېرو کپ مزل برادره او برادره چې وخت شه د سهار یو طرف ته د حبونو درکه او موږ نه دواړه شو د تندې او نه ناچار خدایا او چې د ګل په تمه ګرځي هر نوره او دا متل د زخمي کېږي به په خاره او دې او راوي بیا قصه شروع که د خفګانه او ډېر زیات تکلیف شو نظیم او سلیم خانه خوشي ډاکې دواړه وو را روانه او په شا کړی دی نظیم او سلیم خانه او د سلیم پر هر نوینې بهېدل او د نظیم په جامو ښکته او څڅېدل او نظیم خان چې د سلیم په وینو سور دغه دواړه شو د تندې نه مجبور نور مزل کولی نه شي نظیم خان او بیا یې خوشخوشي ډاکې سلیم خان او ورته ویلې چې اوبه دله راوړم او دلته کښېنې سلیم او زه راځم پرمیش د تور خان بڑی بازار د کوچی بازار نه پرمیش کې تور خان سلیم خان او زیارت ګل کوچی بازار نه پرمیش کې سلیم ویلي پر هارونه مې خوږېږي او خو بس در راوړه لږ ساته مینه تېرېږي او سلیم ویلي خو به راوړه په تلوارونو او یې نظیمه هلک نور نشي ساره بیا نظیم شي په اوبو پسې روانه ډېر مزل په ډاګ کې وکړو دغه سوانه نظیم خان شو ورښکاره
سلم زور را سکړې د سړو او د مرګري مینا مد سلیم خان ما سلا شي چې دروخه دا کسان دا خبرې ورته وکړه نظم خان او ټول بدوان شو دي خبرې ته حیران دي بدیان کو دي بدوان کله جوش کړه نظم خان او هغه دمه کتانې ته او را او دي نسمو که په دغه ځای هرمانو او دوبو په تمناسته مشت دوبو په تمناسته سلیم خان لاس ورکړ د مدیر او لاس پورته یې ور واچاو زنځیر دا مدري که د حال نه خبره او ټول بیان یې ورته وکړو او سراسر او یو انسان د بل انسان نه هېرېږي او غیرت یې سړی په وړاندې کې ګیري نصیب خانو که مدیر ته دا بیان او ما په شراب کې وجلي دوه کسان او خدای دې خیر کړي د تنګي علي نور خان او دا مدیري که خبر د دې بیان راوي بیا قصه کوي خوشحالي نه او مسلمان ورور دینه کسی ته او بیا مدیري که د حال نه خبره او خپل آرام راغی کوثر ما د قصد دا بدوان نه دي وجلي او نور څوک نه و ما یوازې او دي او ما د قصد دا بدوان نه دي وجلي نور څوک نه و یو الله یې موږ لیدلي او دي اولو په سلیم کړی بزار او ځکه دغلته مې مړه کړ دا مردار او نصیب خان ته رښتیا وینا کوله او دې مدیر به د خپل ځان سره لیکله دې مدیر ورته ویلي نصیب خان او که پنځه دینه وجلي او نه د ګرانه او موږ دې بوز راته وښایه کسانه او چې ژوندي وي که به مړ وي سلیم خان او بیا نظم ورته ویل تاسو بیا یم ای مدیر او دغه مړي درته ښایم دې مدیر که ډېر پولیسان سره روانه او د دې مړو خاله بوتل